شینواري سپیکس نه یاره د رحیم صدیقي صاحب ته وایي چې خیر د ټیکټ میکټ او بندوبست برته موږ د کرکټ مینوالو کو خو دا شاهدي ته یو زنګ ورو ورته زه ستا میلمه کېږم بس خالی زنګ ورو وای د شاهدي په لور روان شوم څنګه دا شی وي انشاءالله شاهدي به ډېر زر د کرکټ نه استفهام ورکړي یو څه فساد پې خامخا کېږي خدای دې ورته دغه ونه کړي خو بیا هم دا به دغه کېږي چې کله رحیم صدیقي ووایي چې زه نیوزیلینډ ته روان شوم ما یې بس زه لاړه نیوزیلینډ سر وخوړه پاکستان ته چې ورغی عمران خان صاحب سر وخوړه یاره یو شی خو شته دی دا جنرال مبین هم ورته لګیایي په تیشي نو دا اوس ماته معلومات نشته خو دا تاسې وایي چې څه کمال وایي مګر انډیا بریلینټ ویل ډن نیوزیلینډ یو څه سکور په دې ټریکی پیچ و 250 خو ما ته اول نه نیوزیلینډ انټینټ هم داسې ښکاره نه شو چې ګټونکی رچن رویندرا نورمالي داسې لوبه کوي چې 50 بالونو باندې 50 رنز یې ښه په کلار دې ځل ته په شپږ دېرش اووه دېرش کې 2 چانسونه ورکړه انډیا چانسونه هم ډراپ کول ګلن فلپس سلو لګیا دی هغه بل ډیرل میچل سل بالونه نو نیوزیلینډ والا لکه چې دغه چمپیونز ټرافۍ چې دی داسې دغه نه و زړه نه و هندوستان ته ډیر زیات ضرورت دی ځکه هندوستان ډیر وختونه چمپیونز ټرافیانې نه دي ګټلي چمپیونز ټرافي څه د آی سی سی ټرافیانې ډېرې نه وي ګټلې تېر ځل ورلډ کپ وګاټه هغه دوی ډېره موده وروسته شو نو دې ځل ته چمپیونز ټرافي هم ورته راغله د هندوستان کرکټ او مینوالو ته یې ډېر مبارکي روهت شرما ویرات کوهلي زما فیورټ پلیران دي ویرات کوهلي خو نه چلی خو روهت شرما بریلینټ بیټینګ وکړه چې کوم وخت کې سټمپ شو لږ سلسله ټریکی شوه بیا هم دا اکشر پټیل ورته ډېر ښه دغه په منځ کې راغلی دی ګوره همیشه په ګپ ګپ کې ویش اتیش نهیش رنزي وکړي او پارټنرشپ کیري کړي نو بهترین لوبه انډیا وکړه پاکستان او د پاکستان کرکټ بورډه تاسو ته شرم پکار دی د چمپیونز ټرافۍ هوسټ وي سره یو سړی هم پکې مړه هوسټینګ هر څه درنه واخیسته ټول ټیمونه نه سیمی فاینل سره هندوستان دغه ته دوبۍ ته انتقال کړه دا دغه درنه داسې واخیسته لکه ته چې سره د چمپیونز ټرافۍ کوربه یې نه نو هسې بس په نوم کوربه وي پیسه پھیک تماشا دیک هغه د پاکستانیانو دغه دی نو هغوی پیسه پھیک کړه او د محسن نقوي او دا ټول ورته هسې ګډېده ډوزې ایشتې زما د خدای په خدای کې دا ډوزما ډېر سخت بدې راځي ښه نو دغه سو هغه د په شرمونو وشرمېده په چمپیونز ټرافۍ دغه کې هېڅوک هم نو ورکه کا چې عمران خان صاحب جیل کې هم دا به حال وي دا یو شی سر تندی د پاکستان نه خوري پښتونخوا پښتنو تېر شي تینې او ښه دی هندوستان ته زړه د خلاصه مبارکي ورکوي او کرکټ مینوالو ته ډېر دی مبارک شي وکوه شمته وکیه شمته کله به یې ته کوې شمته وخوار شي شمته ته به نور اخره پورې تر کومه به اینډ دې نیولې دا چې وایي این کرم که بین کرم او دا پټی به شین کرم نور تېر شه تینې ټول ملت دې غواړي چې ته په کور کېنې او خیر د کرکټ بورډ نه دا مونږه هیله کوو چې 15 لکه 9000 ډالره کې 1 لک 9000 ټوټل د ته ورکوي چې دا ټول ملت ته بس راحت او سکون په لاس ورشي نورې لرې کوي وا خدای مو بیخونه باسه څنګه د سټوډنټانو نظام یاستئ تاسو خو بیخي ړانده کاڼه یاستئ سره د ملت په کیسه کې نه یاستئ لرې کوي دا سړی نه دا په بیټینګ پوهېږي نه په بالینګ فیلډینګ خو یې مړه هغه د جهان بدترین فیلډینګ دی دا چا راوستی دی په ټیم کې نو خدای ته وګوره نور پرېږده پایا عزت کې اتلې کار یو شی نور په همدې کې ریټایر شه کرکټ بورډه بیا ورته یم 1 لک 9000 ډالر هم ورکوي چې بس دنه مونږ خلاص شو دا څه غم اوس راپورې نښتی دی وایي چې ګرده خلک ریټایر کېږي او دا همداسې شین توتي ناستی وایي چې تیش ته انتظار کوي وروره خړې سترګې دې نیولي دي ستا په ځای چې زه وایي وختي به مې دا د شرم ګوډی خطا کړی وایي چې 9 بالونو باندې 20 رنزې کوي او زمپا چې په کومې طریقې آوټ کړي نه شاټ والی شي نه سنګلې اخیستی شي چې کولی شي بس لرې شه نورې پرېږده یې شمته یعنې موږ دې نه پرېږدو خدا کرانه خلاص شي او چې دا ختم شي راشد خان کیپټن غواړو نور ټیم خراب نه کوي سمپل